نه بیرته په نصاب کې داخل نشي، احادیث نه بیرته په نصاب کې داخل نشي، نوی نسل درنه بیرته مسلمان نشي، اسلام ته په حقیقي معنا راونه ګرځي. نو چې دا یو مهمه خطرناکه خبره تاسو ته کوم چې دا څومره مملکتونه تش په نامه له استعمار آزاد شوي دي، له افغانستان پرته په یوه کې هم بیرته بیا اسلام نه دی راغلی. د خلکو په ژوند کې به په شخصي ډول راغلی وي، خو په حکومتونو کې بیا اسلام نه دی، نه قوانین اسلامي شوي، نه پوځونه اسلامي شوي، نه استخبارات اسلامي شوي، نه نصابونه اسلامي شوي، نه اقتصادونه او بانکونه اسلامي شوي، نه پکې فرهنګ اسلامي شوی، نه یې تړاوونه اسلامي شوي دي. د ژوند په هر بعد کې په خپلو پخوانیو مستعمرونو پورې تړلي دي. دغې مرحلې بیا هم خطرناک نتایج درلودل په دې مجال کې چې خلک د قرآن او اسلامي علومونه لرې وساتلی شي، او که څوک فعالیتونه کوي په مدارسو کې، خانقاو کې، هغه باید وتړل شي، تبعید شي، وشړلی شي، ووهلی شي، مالي منابع وچ کړای شي، فشارونه لاندې ونیولی شي، بدنام کړای شي، او تر دې هم لا خطرناک ده چې په داخلي اختلافاتو کې د مصروف وساتلی شي، په داخلي خپل منځي مذهبي او مشربي اختلافاتو کې د مصروف وساتلی شي. د ملا دی کمونیست ته، لیبرال ته، هیومنیست ته، ملحد ته او سیکولر ته پام نه وي، خو هغه بل ملا ته دې پام وي چې لاسونه کوم ځای کېږي، هغه بل ملا ته دې پام وي چې په دې موضوع یې ورسره ولاړ چې مړي اوري که یې نه اوري، که یې مړي اوري د ما یې څه، که یې نه اوري د ما یې څه. هغه چې اوري هغو ته خبره ور واوروله شوه، د هغوی کار پوره شو چې اوس یوازې مړي پاتې چې هغو ته بیا ور واورو. هغه چې ژوندي دي یقینا خبره اوري، هغو ته خبره ور پوره کړه، ور ورسېده چې اوس په دې باندې سره اختلافات دي چې اوس دا مړي اوري که یې نه اوري. نو داخلي اختلافات نور هم تشدید کړل او په نامرئي شکل دي. علما په خپلو کې مصروف وساتل تر څو سیکولر ته، بېدینه ته، دیموکرات ته، کمونیست ته، ملحد ته، لیبرال ته او هیومنیست ته یې پام نه وي. هغوی خپلې راډیوګانې، خپل تنظیمونه، خپل نشرات، خپل پوهنتونونه، خپل نصابونه، خپل الحادي ادبیات دا یې په پراخه پیمانه په ولسونو کې خپاره کړل، او خلک بیا هم په غرب پورې او په شوروي پورې او په نورو جهتونو پورې تړلي وساتل، سره د دې چې مستعمرین او اشغالګران تللي وو، خو دا څوک چې په ځای حاکم کړي وو هغوی همغه د اشغالګرانو فکري او سیاسي او عسکري تسلسل متداوم وساته، همداسې یې چې وغځاوه تر ننه پورې را روان ده.